نور سمونوال زه د کیمولا د خپلې تقدیرنامې اخیستلو لپاره چمتو یم. ژوند د افغانستان لپاره خدمت کوم. که څه هم په پکتیا ولایت کې د خدمتي پولیسو د شتون خبره کیږي، خو د دې ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي ټول هغه پولیس چې په خدمتي ډول له چارواکو او نورو قومي مخورو سره دنده ترسره کوله راټول کړي او هغو سیمو کې ګمارلي چې ورته اړتیا لیدل کېده. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز وایي اوس مهال په دې ولایت کې خیالي او خدمتي پولیس شتون نه لري او په وینا یې چې لا هم په دې برخه کې پر اصلاحاتو کار روان دی. اکثره وخت د منګ همدغه شکایت له وجهغنه د منګ پرسونل نه موجود و چې منګ اکثره پرسونل قومندانان د ولسوالۍ به دا خبرې کولې چې منګ اکثره پرسونل خدمتي دي او د مال راتګ سره زه په جرأت دا خبره کولی شم چې منګ اکثره پرسونل چې نورو اشخاص او افراد سره خدمتي او په دې نوم په بل نوم چې خدمتي و هغه ټول راټول کړي دي او په ځانګړي ډول هغه پرسونل چې خیالي ول هغه ته مو هم د پای ټکی ایښی ده او د اوس هم د منګه یو لوړپوړی عایت ټول ولسوالیو ته منګه لیږلی ده چې د پرسونل تثبیت د سلاح د تجهیزاتو د مهماتو په ټولو برخو کې دوی خپل گزارش ماته راوړي. نوموړي همدارنګه په دې ولایت کې د هوا په سړېدو سره د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو لپاره د چمتووالي خبره هم وکړه او ویل چې لا هم د پکتیا په زرمت، ځاځیاریوب او جانخیل ولسوالیو کې وسلوال طالبان شتون لري چې د ځپلو په موخه به یې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې عملیات پیل کړي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ رهبري چې امر امنیت په راس کې ده همدا اوس منګه د زرمت ولسوالۍ ته لیږلی ده په ضمن د دې کې چې د منګه کمي او کاستي په جوستامونو کې موجوده د هغه برملاکۍ په ضمن د دې کې کوشش هم کړی چې د هماهنګي وکړي. همدغه اوس هم منګه یو مجلس ته روان یاست خو اردو ته په دغه مورد کې کوشش کوو چې د منګه زمني عملیات لا نور هم قوي کړو. په بعضو نقاطو کې چې دښمن شتون لري دغه د ضربې او دغه د منځته وړلو لپاره منګه عملیاتونه دا په داسې حال کې ده چې نن ورځ په سویل ختیځ زون کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه شپږ اویا تنه پولیسو له نظامي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د ملي پولیسو دغه تازه فارغ شوي سرتیري له نظامي زده کړو خوښ دي او وایي په هر ډول شرایطو کې به له خپلې خاورې او ولس څخه په میړانه دفاع وکړي. چیزی را که در اینجا در 6 هفته که چیزی که درسای را استادای برام سر ما کوشش کرد در بخش تاکتیک سلاح بود، در بخش قانون نافذه کشور بود، در بخش اخلاق و روش پلیس بود، تمامش ما با خوبی و خوشی سپری کردیم و با تمام مردم و کشور افغانستان وطن خودمون وعده میتیم که ایره در سر خود عملی میکنیم و به کشور خود خدمت میکنیم از دل جان. په خاطر دې چې دلته د پکتیا ولایت ته راغلي یو چې خدمت وکړو وطن ته او ولس ته هم خدمت وکړو انشاءالله تر د اخره پورې چې تر څو پورې موږ کې څاڅکی وینې وي تر خیره انشاءالله هغې پورې موږ خدمت کوو. که څه هم د پکتیا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو لا هم د ښار په نږدې ساحو کې د شپې پر مهال ډېری وخت وسلوال طالبان د پولیسو ځینې پوستې تر خپلو بریدونو لاندې راولي.